نن سبا به تاسو دغه مسیجان لیدلي دا د دین لیره کسان نه دي، دا دین پروشان، دا په دین کې چې لاسوهانه وي، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې چې درواغ وایي. نبی علیه السلام فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. چا چې پر ما باندې درواغ وتړل، زما روایت نه و د په ماته منسوب کی، دا کس چې په جهنم کې د ځان لپاره یو ټکانه انتخاب کړي. نن سبا دا درواغجنان د سوشل میډیا د لارې به تاسې لیدلي پر فیسبوک باندې، پر یوټیوب باندې دا پیغامونه سره ګرځي، پر واټساپ باندې هم ګرځي، پر موبایل باندې هم وایي قضای عمرې قضا چې شته 3 طریقې دا جهال رایسته. دا د روژې په آخر جمعه کې وایي 4 رکعته نفل وکړه، په اول کې الحمدلله وروسته 11 وارې سوره کوثر ووایه، بیا 2 وارې درود ووایه، ستا د 700 کالو د لمانځو قضا به الله تبارک وتعالی ادا کړي، د 80 کالو لمانځو قضا به الله ادا کړي. اسلام کې به ملنډې نه سره الحمدلله د اسلام مدافعین سته، په اسلام مو ډېره خوا به دېر شي. بل بدعات یې دا رایستلی دي، وایي د روژې په آخره کې راولاړ سه، اذان وکړه، اقامت وکړه، په جماعت باندې 2 رکعته د سهار لمونځ راوګرځه، بیا اذان اقامت وکړه، بیا 4 رکعته د ماپښین ده راوګرځه، بیا اذان اقامت وکړه د مازدیګر ده راوګرځه، دا رقم چې د 5 لمونځونه راوګرځه ستا ټول لمونځونه ادا سوه. اسلام د ملنډو نه دی. حدیث کې مې ودرته وویل نبي علیه السلام فلا کفارة لها الا ذلک، د لمانځه بله کفاره نشته، یوازې دغه ده، یوازې دغه ده. ملا علي قاري رحمه الله په الموضوعات الکبرا کې د دې په یوازې کې په دې په مقابل کې خبر داسې لیکي من قضا صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان لذلك جابرا لكل صلاة فائتة في عمره إلى 70 سنة. وایي داسې یو حدیث دی جوړ کړی دی که چا د روژې د میاشتې په آخره جمعه کې 4 رکعته نفل وکړه، دا د ده د 80 کالو د لمانځو قضا ګرځي. ملا علي قاري رحمه الله په موضوعات کبرا کې څه باطل قطعا، دا حدیث قطعي باطل حدیث دی، مناقض للاجماع، دا اجماع لره خلاف دی، دا د اجماع مخالف حدیث دی، دې ته هېڅ ترجیح نشته ورکولی، دې ته باید هېڅ ترجیح ورنکول شي. الفواید المجموعه کې علامه شوکاني رحمه الله لیکي من صلى في آخر الجمعة من رمضان ال5 صلوات المفروضة في اليوم والليلة قضت عنه ما أخل به من صلاة سنة. وایي که چا 4 رکعات لمونځ وکړل یا د هر لمانځه قضا یې راوړل د روژې د میاشتې په آخر کې، دا د ده د کال د ټول کال لمونځونه قضا سوه. علامه شوکاني رحمه الله په آخر کې لیکي هذا موضوع لا اشکال فيه، دا حدیث موضوع دی. د محدثینو په اصطلاح کې موضوع حدیث څه ته وایي؟ موضوع حدیث دې ته وایي چې د ځان څخه جوړ شوی دی، اس اصل نه لري. او بدغه رقم اسرار الموضوعه في الاخبار الموضوعه کې د دې حدیث متعلق لري بحث کوي، هغه وایي دا حدیث کم دی باطل قطع لانه مناقض للصلاه، دا حدیث قطعا دا باطل دی ځکه چې دا د اجماع مطابق دی. او امام ابن حجر رحمه الله او دغه رقم شرح منهاج الامام نووي رحمه الله، علامه زرقاني رحمه الله، علامه قسطلاني رحمه الله، د ټول دا وضاحت لیکي. هغه وایي قبح من ذلك، یو قباحت نوی دا پیدا سوی دی، اعتید فی بعض البلاد، په بعضو ښارو کې دا عادت جوړ سوی دی چې خلک 5 وخت لمونځونه کوي، د هغه مابعده بیا دوی دا ګمان لري چې ټول عمر لمانځنه زموږ څخه ولاړه تېر سو، یعنې زموږ د لمانځو قضا موږ راوړل. دا دوی ټول لیکي وذلک حرام، دا خبره حرامه ده د ډېرو وجوهاتو په وجه باندې. دا بې علمه خلک نه دي، دا بعض علما هم پکښې دي، دا هم نشر کوي. لږ تحقیق وکړي، خپل دین وګورئ، دین یې زده کړئ، د دین مقابل کې داسې خبره مه کوه، ځکه چې شاه عبدالعزیز دهلوي رحمه الله لیکي د بدعت یو شی داري، د بدعت یوه علامه دا ده چې هغه صراحتا د دې سنتو یا د دین مخالف وي. د هغه لاندې شاه عبدالعزیز دهلوي رحمه الله لیکي، هغه وایي نن په عصر کې چې کوم دا خبر را سوې ده ښکاره سوې ده لا اصل له بل هو موضوع مکذوب، دا موضوع ده پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې درواغ تړلي دي، دا کسان د خپل ټکانه په جهنم کې تیار دي. لہذا دا مسجو ته هېڅ دغه مه ورکوئ، هېڅ توجه مه ورکوئ، هېڅکله داسې نشي کېدلی. که پر تاسو لمونځونه قضا وه، قضا به څنګه وي نو د هر لمانځه قضا به جلا جلا راوړي. په کاپۍ کې د سورنوټه وه چې دا لمونځ راسه قضا سه، یا داسې ترتیب ورته جوړ کړه، سوچ وکړه چې زما عمر څو دی، څونه لمونځونه به زما څه قضا سوي، چې هر وخت هر لمونځ راګرځې تا ته تعداد نه دی معلوم، وخت نه دی معلوم. زموږ فقهاو دا سهولت در سره کړي چې هر لمونځ راګرځې خدای نیت مې دی د زر اخلاص لمونځ کوم 2 رکعته فرض قضایي د سهار، هغه اول قضایي چې زما څه سوی دی، الله اکبر. بل ورسې راګرځې دوهم قضا لمونځ چې زما څه سوی دی، الله اکبر. دریم دا چې ستا څومره ګمان دی چې لمونځونه زما څه قضا سوي دي، هغونې حساب مطابق کوه، داسې لمونځ قضا کړي. اسانه طریقه یې دا ده چې د هر لمانځه سره یو فرض لمونځ راګرځوه، په دا روژه کې ډېر ثواب لري.
په دا رقم دغه باندې ملنډو باندې دغه د لمانځه سزا نه پورته کېږي. دا نور خلک دې ته هڅوي چې د خدای جل جلاله په بېامري اخته کړي، لمونځونه په کس په قضا کړي، وایي هغه په روژه کې بیا 4 رکعات نفل کوم ګر به پرېوځي راوګرځوي. دا مسلمانانو په عذاب کې اخته کړي. دا پیغامو ته و داسې میسیجو ته هېڅ توجه مه ورکوئ. خپل قضایي لمونځونه که در باندې پاتې هغه د هر لمانځه سره اسانه طریقه یې دا ده، د هر لمانځه څخه د وختي لمانځه څخه در مخه دا لمونځ قضا راوړه. که د حساب نه و په یاد یا د وخت نه و په یاد، بس خالي دا وایه نیت مې د زه له خلاصه لمونځ کوم 4 رکعاته فرض قضایي د الماپښین اول چې پر ما په ذمه پاته دی. الله اکبر. بل ورځ چې راګرځې قضایي د ماپښین 2م لمونځ، قضایي د ماپښین 3م لمونځ، قضایي د ماپښین 4م لمونځ. داسې چې ستا څو ګمان و چې څو لمونځونه قضا شوي در پایه پر دا رقم ورسوه، ستا لمونځونه به الله تبارک وتعالی هغه قضایي ادا کړي. نو لهذا پکار نه ده چې داسې دغه میسیجانو ته داسې بې بنیاده خبرو ته موږ تاسو توجه وکړو. الله جل جلاله دې د دین پر دې عظیم رکن لمانځه باندې د ښه اقامت او د ښه دوام او استمرار کولو توفیق راکړي. خدای دې د